دا زما خبره ده، د مولا خبره، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده که د الله بنده؟ دا څه دوکې ځان له ورکې، ځان له دوکې مه ورکوه. انداز یې د الله خوښ نه شو. یو انداز پکې دا و چې پنسې ښکته کړې وي او ګیټۍ پټې وي، دا د متکبرینو علامه ده. دا د قارون صفت و چې پنسې به یې ښکته ساتلې. مسلمان نارینه به خپلې پنسې اوچتې ساتي، یوازې په منځ کې نه، په هر وخت. او نبی علیه السلام فرمایي دا د متکبرینو نښه ده، دا د خیلا والاو نښه ده. من جر ثوبه خیلا، بعضې خلک وایي نبي علیه السلام خیلا ویلی دی، تکبر والا. زموږ ډکې خو تکبر نشته. ورته یې چې دا ښکته دې کړي، دقې ته تکبر نبي علیه السلام ویلی دی که نور څه وی؟ ته ځان دا چې ته حدیث نه منې، دا چې ته دا حدیث نه منې او دا پنسن نه اوچتې، دقه دې تکبر دی. دا دې نه غټ تکبر وړو شته نه چې تا ته حدیث بیان شو او ته چې نه که نه پیشن مې خرابېږي، نو بس د دې نه غټ تکبر نشته. تکبر خو دقې ته وایي که نه چې حق خبره نه منې، حدیث نه منې. یو دا چې انسان پنسې ښکته شوی دی پې پوهېږي نه، غریب ته پته نشته، یو بل ملګري ته یې اوچتې کړه. یو دا ته خپله پوهېږي او ځان ته ګورم او په شیشه کې ځان ته چې کوم دی قصد یې ښکته کړي چې ورېږه څنګه ښکاري او پنسې دې ښکته کړي. نو د الله نبي فرمایي هر هغه کپړه، دا ماشومان هم زموږ دا حدیث وایي دلته چې ودرېږي مازدیګر کې، هر هغه کپړه چې د ګیټو نه لاندې شوه، دغه ځای به چې دا څومره اندازه باندې کپړه ښکته شو د ګیټو نه، دا ځای به په اور د جهنم باندې سېزلی کېږي، د جهنم په اور. دا د متکبرینو نښه ده. دې وجې نه یو مولوي صاحب بیان کوو، ډېر عجیبه خبره یې وکړله. وایي اور دی بیا د جهنم. که یو سړی وي چې مړه خو صرف په خپو باندې عذاب دی، نو نعوذ بالله، الله دې موږ د جهنم د لوګي نه مو ساتي. دا دعا کوئ. وایي که د اوړي موسمي او ستا باقي ټول بدن دننه اے سي ته پروت وي، خو د دې کمرې نه بار صرف یو کڼکۍ وي او دا خپې دې صرف 2 بار کړي او نور څه نه وي، اور پر چا نه نیولی، تش خالي او 2-3 ماشي راځي او ټک ورکوي. خوب به تې وکړي، خوب تې کولی شي؟ قسم په الله چې ټوله شپه به دې په عذاب کې تېره شي. دا څه کوي؟ دا 2-3 ماشي به درته صرف لګي، لاسونه به یې له تړلي، خوځېږي به نه، پې به یې له تړلي، صرف به 2-3 ماشي راځي او تاله به خالي سات په سات یو ټک درکوي. ټینګېږي ورته؟ زه خو ورته نه شم ټینګېدلی او تاسو نه خبر نه یم. مونږ خو د ماشي ټک ته نه شو ټینګېدلی، خوب نه مو باسي. او بیا د جهنم په اور څنګه رسي؟ مطمئن شي مړه دا مولیان دي هر څه کې سختي کوي. نو دا زما خبره ده، د مولا خبره، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده که د الله بنده؟ دا څه دوکې ځان له ورکې، ځان له دوکې مه ورکوه. نه الله رب العالمین فرمایي بعضې قومونه مې په ځمکه نه ایسته. قارون الله رب العالمین په ځمکه باندې نه ایسته.